وخت راخیستی وي. نه کنه اوبه دې له ورخه تېرې کړې کنه ما ورته څو خبرې کولې ځکه ما هم دوه ویډیوګانې مې یو دغه ټیمو کې بوټان هغه کړي وو هغه اعلان یې ورکړی وو ما سیډر کړ باور پاچا صاحب پرېږده ته صبر وکړه دا اوس خو ته ټوله ورځ په خلکو باندې نیوکې کوي په ویډیوګانو کې دا مالونه ولې راپورته کوي په لایف کې ټوله ورځ ورسره لګوي چې صنم څنګه چل دی او ګل بیبي تا څه وکړه خیرت کله ما کله کړي بله ورځ د لایف ته ناست وم په خدای زړه مې و چې درنه لایف نه ریکارډ واخلم تا باندې مې یوه ویډیو جوړه کړم بیا مې وویل دښمني مې کمې پاللې چې اوس د ده سره هم دښمني شروع کړم ګوره ډاکټر صاحب ما سره خو دښمني پالې نور دې خوښه خپله بیا لایف کې ټولې نجونې کتار ولاړې دي ګلمکۍ ګلبوبي نازنین به نه پوهېږم چې شی مالزم نور د ده غوندې کوم په لاره ځم سرکونو کې چې دا ویډیوګانې نیسم موږ د مجردۍ نه مړه شو د په لایفونو کې چې د اتلس نجونې راخیستې ورسره ما کله جنۍ سره باس پکې کړی ځکه ثبوت یې که راباندې ویډیو جوړه که راځه هرګې ثبوت دې که ریکارډ مې نه دی اخیستی د څه شي ویډیو جوړه کړم زه څه پوهېدم چې ته پیمنټ کړېږې خو تا به ما نه هغه کړی و کمنټ دې ولې نه کوو چې ته لاندې ناست یې او کمنټ نه کوې والا نه کمنټ مې ونه کړ مطلب سات دې تېر دی ښه والا هغه د ډاکټر صاحب داسې ده کله کله جلکیانو سره هم سات تېر وکړم تش سرکونه ورکونه به وګرځېدو سرکونه مې ته لندن میتر کړه نور نو چې وکړم بس کم خدمت مې وکړه ملک ته کانټنټ دې لږ نور هم لوکس کړه داسې یو څه پکې راوله چې مونږ پکې یو څه زده هم کړو که نه وواله چې خو دغه پاچا کاموال صاحب ته به دې راجي کړی یو د ټیم وډر یې ورکړی و بوټان یې هغه مې واخیسته لاړم په خو کې مې واچول بس کار ته لاړم ما ته وایي ولکه وایي مړه وایي مردار خور یې وایي لندن ته راورسېدلې وایي بیا دې په خونه بوی ځي همغه د پوچو د کوچانو بوی د نه ځي په شرمو یې وشرمونه نږدې نه دې ورسره کتلي دلته مې لیدلی ده اور لرې نه مې داسې معمولي غوندې لیدلی ده دغه ده لکه غټ بیا هغه غوندې ده که نه دوکان لري ویر هاوس لري هغه سوداګانې په دوکانونو ورکوي وان ورسره ده بیا غږ مې پرې ونه کړم مالې پاچا صاحب داسې نه چې مالې څه راته ووایي چې تا ما پسې ویډیو ولې اچولې والا خوشبخته یې پاچا کاموال په کوم هېواد کې چې انګلستان کې تاسو دواړه اوسئ نه همدلته ده نږدې ده ما سره نږدې ده یاره خوشبخته یې ځکه تاسو حداقل ګوره کاموال صاحب 52 کلن سړی دی مونږ ته چې دی د پلار حیثیت مو لري نه او په مسافرت کې د داسې یو مشر نږدې درلودل دا ډېره غټه سرمایه ده اوس که سبا ته ننګرهاری کومه جنۍ راګیر کړي په سړک کې او خسه یې پښې او لاسونه پرې مات کړي چې ته ولې بل چا سره غږېږې همدغه کاموال صاحب به یې ورځي پوښتنې ته لایف به راغلی چې دا دی په سړي پښې ماتې کړي ولا همدا پاچا کاموال صاحب مې وګټي بیرته به مې خلاصوي لانجه به مې خلاصوي صبر چې دغه مې هم راواخیسته زمونږ نیمچه افغان تاسو سره ښې ټوکې کولی شئ دا نیمچه افغان ده که ډېر سلام سلامونه نیکي ګلې احترامات علیکم سلام وعلیکم سلام ماما خیر خیر دی لکه مړه دې سړي خو موږ له خندانه کلمې شنې کړې دا څه دی دا ننګرهار ته دا مخ به څنګه وګوري یاره دا ننګرهاری نن دې مخ ښکاره کړه موږ ته بچې شنه کېږي نن یې ګورو والکه کم ګلان مې نه دي کرلي ولې مې په خلکو کنځئ قرآن ما دې قرآن شریف وایي مور او خور او دا تاسې ولې داسې کوئ مه کوئ لکه موږ د خلکو وکنځلې نو که تا ته پکې دوه درې وکنځې دا څه سړي پسې لاګي نه خو تاسو خو داسې ګلان کرلي دي وروره جانه ما خو داسې ګلان کنځا مې نه دي کړي لکه تاسو هم نه دي کړي که نه ډاکټر صاحب خو بیا ډاکټر صاحب داسې دښمنیانې لري قرآن څخه که په چا ګیر سو ولاکه ژوندی دې پاتې سي نه ننګرهاری صاحب ورته د تا خلک او زمونږ خلک بیا فرق کوي زمونږ خرابول کوي ستا عدم تشدد والا دي اوه تاسو تشدد والا دي موږ ته صحیح خرابول کوي قسم په خدای موړ کوي دي ډایرک په سفیړو اوس مې په دې سات ویډیو وکتله فارموله مې زده کړله په وسلینو کې چې پی واچې مخ سپینېږي ډاکټر صاحب هغه مه ګوره هغه زه خپله نه عملي کوم سړي هر څوک یې ما عملي کوی هسې چټي کنټنټ اچوم سبا ته وایي کوم بل شي در باندې شوی ډاکټر صاحب قرآن ته ګوره غږ به هم کړې موږ خو تا اورو چې درسې غلط شی نه شیر کوې پوه به دې په بله مسله اړولي ډاکټر صاحب سې پکې بیا مالونه یادوي مالونه شوخي کوم ما که هغه کار کوئ هغه ښه کار دی مطلب طبیعي دی ولې هغه خلک چې په خارج کې اوسېږي ضرورت نه لري دې کار ته ځکه تاسو الریډي هلته کریم دغه لرئ که نه که لږ خرچه وکئ بهترین کریم لرئ کیمیاوي او دا شیان اصل ولې په افغانستان کې چېرته اصل کریم پیدا کېږي او په سعودي عرب والم دغه سعودي عرب کې هم ګرمي ده که نه موږ کرکټ کوو بیا رنګ خرابېږي تورېږو ننګرهاری صاحب څه شی ورته ورکوي د رنګ خرابېدو دپاره رنګ خرابېدو لپاره اوس ډاکټر صاحب ته هغه ورکړه فارموله ورکړه که نه زه خو وایم دغه سن پروټیکټر واخله د مخ دی چې د لمر نه ساتي همدا واخله خلاص هغې ته چی وایي
ورته د لمر نه مې د لمر ضد کریم sunblock. English, it's called sunblock. تن کیسه بلاک کې ته اوس څه کریمونو پسې ګرځې د انډیا کترینا کیف خو ګرځه لمر ته ګرځه نو لکه نو ما چې به مې څوک پیژني چې قام کې مې دوه درې کسان په دې فلټر پیژني مخامخ چاله ورشم رانه وبتښتي و چې دا کوم شی پیژنې دی بېغمه اوسه زه فلټر هیڅ نه کاروم ډاکټر صاحب وګورم داسې ځلیږي قسم په خدای هغه مخ ته وګوره فلټر هسې هم نشته په ډاک کار چې تا بې فلټره ناست ده تا خو لګولی ما په عمر کې فلټر نه دی کارولی نو چې دا فلټر ونه لګي دې مینوال طرز مخامخ راشه پیژني به دې ولکه ته د افغانانو سره ډېر اوږه په اوږه ولاړې داسې نه چې زیارت خان ته نه جوړ سي یو وخت کې لکه سپورټ کوې داسې نه چې یو وخت کې خلک داسې مخکې لاړ سي اخره کې مې راکې دې راکړي ته ما نه پیژنې ننګرهاري که نه خو لکه نه معلومیږي که نه لکه انسان چېرته معلومیږي داسې په اسانۍ باندې پېژندل کېږي زه راځئ چې زه وطن ته زه د وطن ته ځم راځم زه هغه سړی نه یم زه د وطن سړی یم بس آخر کې دواړه هر یو چې آخر کې زه غواړم یو دقیقه خپل پیغام هم راته راکړئ ځکه غواړم دغه کوم ولس چې ناست دی یو څه واوري یو څه زده کړي اول به په ننګرهاري باندې دا پیغام دغه کو ورتاوان کو چې دغه یو خدای ته غرق نه کړي هره ورځ د نوم بدلي ولسمشر اوس نوم بیا بل شی شوی زه عادت لرم چې باید یو انسان ته مکمل نوم واخلم زما عدنان پښتون نوم دی نن د عدنان پښتون بس دا نوم مې دی عدنان پښتون یو دقیقه مونږ ته داسې جدي لکه د ما په سټایل کې یو ښایسته پیغام راکړه اوس ګوره د خلکو خندا ته په عمر کې م د تا نه جدي شی نه دی اورېدلی ډاکټر صاحب موضوع څه شی وه موضوع په څه شی راخیستې پیغام نه خدای دې غرق نه کړه زه تا ته موضوع نه ټاکم دا ستا خپل براډ دی په خپل صلاحیت یوه دقیقه چار څه مونږ ته وایي یو کنسلې به نه کوي زه ښه صحیح ده زه د خپلو افغانانو ته دا پیغام ورکوم چې مینه محبت خپور کوئ چاته کنځا مه کوئ چا کې د بد ورځ د خور و مور چاته مه یادوئ ولې چې هغه افغانستان کې درندې سنګینې په مسلانه چې تا ته دعا کوي چې خدای بچی مې کامیاب کړي تا سره څنګ کې بل ته هم دعا کوي که نه چې بل بچی مسافر ده نو تاسو نه مهرباني کوو اول خو دا زه ما تاسو ته داسې سپکه سپور نه قسم په انبوکس یو رقم خور و مور کنځا راته کېږي تا ته اوس ما کم ګریوان د لاس راچولی یا مې تا خور د لاس اچولی تاسې ما ته دغه خبره درته کومه چې لږ مینه محبت وویشئ سړي سئ په یو اتفاق سئ بس دغه پیغام یو ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې تاثیر پرې وکړي نه ستا الفاظ په هر چا تاثیر کوي پرته د شکه عدنان ورور ته راته څه وایي زه خو لاول دا وایم چې زما نوم عدنان پښتین دی د نن نفس ولې دا بدل شوی ورته ولې خاندې د ما د خلکو ته ډېر نه خلکو ته ډېر ویل چې ستا نوم څه دی او نوم څه دی هر چا به تنګولم نو دا نوم مې نه و نو لاول خو مې دا نوم ځان له صحیح کو بس عدنان پښتین شو د هغې نه بعد دا دی چې پښتون قامه قرآن ته وګورئ چې لږ څه زده کړه وکړئ د کار روزګار شروع کړئ یوازې دې ټیک ټاک ته مه کښېنئ چې سهار نه د ماښامه پورې پې تاسو یا کنځاګانې کوئ یا پې مبارزې کوئ یا په نور څه کوئ یو ډاکټر مې په دې مبارزو کې پرېښه نور مې الحمدلله ټول بلاک کړي کوم اوسه چې ناس پاس ومه یو دا ډاکټر مې پکې پرېښه نور مې الحمدلله ټول بلاک کړه ځکه چې ټیم یې راله خراب کړی دی هغو ته کار روزګار پرېښی هر څه ورته پرېښي دلته 1500 ځان څه کېنولي دي نن یو ځای کې سبا بل ځای کې په یوه لار نه ودرېږي نو بس دغه خلکو نه قلار شي خپل کار روزګار کوئ دغه ستاسو وبخه خبرو کې در راولوېدم وبخه والا ډاکټر صاحب زه تا ته یوه خبره کوم د دې جواب ته تا نظر که نه اوس همدغه کسان مبارزین د امریکا کاناډا لندن کې د اروپا کې ناست دي که نه هر یو کار کوي 4,000 3,000 روپۍ معاش اخلي صحیح ده ته وایې چې زه فرض مثال دا نظام لاړ بل راغی تا دې قسم وي ډاکټر صاحب همدغه خلک چې دا په دې بروډونو کې ناست دي دغه 600 ځان سره نور مصروف کړي دا ته وایې زه بیرته وطن ته قسم که لاړ چې هغه وایي چې په 15,000 افغانۍ زه مړ کېږم سبا سنګر کې ولې دا 3,000 ډالر ماځ زه پرېږدم ښه ژوند مې جوړ ده ته وایې دا به لاړ شي تا لکه تا نه زه دا نظر غواړم ته څه وایې پکې ننګرهارۍ زه صادقانه درته وایم او دا خبره هلکانو کوم څوک چې راته ناست یې بل چاته یې مه کوئ ښه ما خپله د وطن نه قرض راغوښتی وطن نه ځکه دلته مې یو موټر خوښ شوی او غوښته مې 0 کیلومترې واخلم نیمه سپورټي موټر دی ما وروسته دې چې دلته کور واخیستم او یو نوی موټر اخلم چې 0 کیلومتر وي ځکه نوی چې دلته راغلم مستعمل موټر مې لره اوس دا کور چې کوم ما اخیستی او دا نوی نیمچه موټر چې اوس په قرض اخلم لا هم لګیا یم پیسې د قرض ورته راټولوم نو دا راباندې دومره ګران شوي چې
ما به ویلی چې 90 سلنه ذاتمن چې څنګه مې پاسپورټ واخیسته افغانستان ته منډې وهم، خو د کله نه مې چې موټر او کور دلته اخیستی اوس 95 سلنه وایم چې زه به ولې افغانستان ته ځم. سو زموږ ایمان خدای همداسې په دې کې شک نشته. اول زه شاید افغانستان ته لاړ نشم ځکه دلته ژوند آرامه دی، دلته ډالري دي، دلته مزې دي. یو ننګرهاری دی چې مالونو سره یې سات تېر دی، خو مجردي دلته هم ده. یو مشکل لا حل نه ده. خو دا اوس وګوره ډاکټر صاحب د موږ پوښتنې کې ډز راکړه کنه. نور زه فکر نه کوم چې کوم څوک لاړ شي. هو کظیم چکر ته به ځي لالا، فکر نه کوم چې یو څوک دی. زه شخصا نشم کوی چې اوس د دې ځای هویت پرېږدم او لاړ شم په افغانستان کې ژوند جوړ کړم. او بس دغه نظر مې نه اوس دغه خلک ډېر زیات هرې خوا ته چې ګوري موږ یې پرېږدي. ورکې که څه به نور څه نه وایم ډاکټر صاحب. کور مو ودان مننه د دواړو نه چې راغلی. ننګرهاری وبخې، زه پوهېدم نه چې ته غواړې کاموال صاحب سره وغږېږي. ولا که کاموال سره ته دې راجي کړی وای خو هغه و د هغه سره به 15 پوښتنې مې ترې کولې ډېرې. الله دې تاسو ته اجر درکړي. مننه دارمان په خپل لیب کې ورسره بیا زه و هغه که ورته یم تاسې دا تڼ کوو ته ولې د پاکستان په لاس راوړې دې که داسې غلط تاسو شاید میدان نه وتی وای، سړک ته وتی یا د کوم همسایه که راوښتی وای لکه نه ویل کېږي که نه ما ورته چل خو مګم ورشه کاموال صاحب ته لایف ته ورشه، حتما در سره خبرې کوي، ولې به یې نه کوي. هغه 24 ګنټې ناست وي، مړه څلېرویشت ساعته ناست وي. صحیح ده. زه ورته مننه ډاکټر صاحب. مشکونه خدای په امان ډاکټر صاحب. اللهم لکانو. یو شی ته تاسو پامي چې دغه دوه هلکان چې اوس کله ماته ناست دي، عدنان صاحب او ورسره دغه ننګرهاری، دوی سیاستمداره نه دي. دوی فقط راځي سړی تنګ دی په لار کې ننګرهاری وایي چې اوکې کار نه ستړی راغلی یم، ټول مسافر به م ستړي، راځئ ویډیو اچوم هغه هم خندوم، زما به م طبیعت جوړ شي. دا پوسټ کوي، مسافر دته کومنټ کوي، ساعتې تېرېږي، دا د مسافرو کومنټونه لولي، ساعتې تېرېږي. عدنان هم سیاستمداره نه دی، معمولا په کرکټ باندې غږېږي او ځینې وخت چې ګوري چې یو چا بد کار کړی دی دی هم سپکوي. ولې کله چې تاسو دا ځوانان تشویقوئ سیاست ته او دوی د ټیک ټاک د اوسني مبارزینو ځای نیسي، لکه نن چې ما لږ زره پوش کړه، ډېر کم، ځکه زه نشم کولی اوس په دوی ډېر فشار راولم. مثلا ما ورته ویل چې زه 1 دقیقه وخت درکوم، تاسو مونږ ته نصیحت وکئ. اوس د ننګرهاري کوم نصیحت چې مونږ ته یې وکړه او د عدنان د 1 دقیقې کوم نصیحت چې مونږ ته یې وکړه، دا د ټیک ټاک د مبارزینو د نصیحتونو سره مقایسه کوي. چون د دې خلکو نصیحت د زړه نه و. ننګرهاري درته ویلي چې مینه ورکوئ، یو بل سره د کرکې پیام مه خپروئ، یو بل سره چې دی په سوله کې اوسئ، د امن پیام دی. د ټیک ټاک په نوم مبارزین تاسو ته د چی پیام درکوي، جمهوریتي شه، امارتي شه، په بیرغ باندې قرباني ورکه. یو طرف نه یو نفر ګوري چې سیاستمدار نه دی، عام انسان دی، د ده پیام د سولې دی. د بل طرف نه یو نفر ګوري چې ځان ته باسواده سیاستمدار د ټیک ټاک مبارز وایي، اما پیام یې د شر دی. د دې لپاره زه وایم چې په اسلام کې وایي چې تاسو امارت یا امیر کېدل هغه څوک امیر یا خلیفه ټاکئ کوم انسان چې د امیرتوب هیله نه لري. یو انسان چې شلی چې ماته امارت راکه، هغه نه چندان نشی نه جوړیږي. یو انسان چې وایي چې زه نه کوم او ته امارت ورکوي، هغه بیا پوخ درېږي پې. پس د همدې د خاطره زه وایم چې د ما د دغه غیر سیاسي ځوانانو نه دی، زما ټول سیاسي ځوانان جار او قربان شي، ځکه سیاسي ځوانانو پرته د کرکې، پرته د ویش او پرته د سیاسي لوبو، د خپلمنځي سیاسي لوبو مونږ ته بل څه نه دي راکړي. او یو غټ کار زمونږ دا دی، یو غټه برنامه زمونږ دا ده چې دا غیر سیاسي ځوانان کوم چې خلک ورسره مینه لري رامخته کو چې د افغانستان په سیاست کې ونډه ولري. او فکر وکړه چې د تا ننګرهاری دغه د کورنیو چارو وزیري یا دته د خزینه وزارت ورکو لایف کې ټوله ورځ ښځې راپورته کړي، زه بیچاره وکم بل ځل ریکارډوم چې ومې بنان تاسو دا فکر مه کوئ چې سیاست د خلکو د پلار دی، سیاست د لښتۍ دی، سیاست د ټامي دی. زه فکر کوم تر ټولو تکړه سیاستمدار هغه غریب انسان دی چې په غریبه کورنۍ کې رالوی شوی او ټولې ستونزې د غلطو سیاستمدارو له امله لیدلي. هېڅکله په ټیک ټاک کې لښتیو ته مه تسلیمیږئ چې تاسو ته وایي چې ته ماسټري نه لرې، ته سیاستمدار نه یې. د تاسو تر ټولو غټه ماسټري هغه ستونزې او زحمتونه دي چې تاسو په کلي کې ګاللي. او کله هم چې تاسو سیاستمداره کیږئ، ستاسو دنده دا ده چې د کلي یو بیچاره ته آرامه ژوند ورکوي.
که تا د کلي ژوند نه یې کړی ته سیاستمداره نه یې. ځکه زه تا خپل پاچا وټاکم د څه شي دپاره؟ د دې دپاره د پاچا ټاکم چې کله یې راته جوړ کړي، پوله راته جوړه کړي، پټی راته جوړ کړي. نو که ته د هغې ژوند نه خبر نه یې نو ته به هغه ژوند څنګه وکړي؟ او د همدې د خاطره زما اوس فوکس دی په ننګرهاري باندې مې فوکس دی، په ولي الله باندې مې فوکس دی، په ډېرو هغه ځوانانو باندې مې فوکس دی. اوس ولي الله ته زه په غوسه یم که چېرته زه وشم کولی ولي الله وګورم یا ورسره بحث وکړم. زما به لومړۍ نیوکه په هغه دا وي چې ته په ټیک ټاک کې تر ټولو غټ رینکینګ کې ته په نړۍ کې کولی شي ځان ته د نړۍ انفلوئنسر یا اغېزمن شخص ووایي. آیا ته اوس هم ناست یې یوازې په ګیمونو کې نعت کوې؟ نه. ولی الله که دغه نن لاړ شي چین ته سفر وکړي، زمینه یې زه ورته مسیدوم، پرپوزل ورته زه لیکم، دا کولی شي د چین د موټرونو یوه ویډیو جوړه کړي. چینایان دې ته نه ګوري چې د ده مینهوال څوک دي او ورلډ واید دا مینهوال لري. چینایان د ولی الله د ټیک ټاک رینکینګ ته ګوري، د ولی الله ایوارډونو ته ګوري. د چین کمپنۍ ورته وایي راشه د موټر یو اعلان تیر کړه، ولی الله ته 4 لکه 15 لکه ډالره پې ورکوي. ابوظبي ته ځي ورته وایي راشه برج ایفل سره ولی الله ودرېږه، او ولی الله ځي برج ایفل ته په خپلو پیسو ځي، نه باید لاړ شي. مونږ مثلا آیشو سپیډ تاسو یې پیژنئ، دا ځي چین ته، چین سپانسر کړی، په یو سفر باندې آیشو سپیډ 8 میلیونه ډالر ګټي. اوس که ولی الله لاړ شي خیر دی، دا که آیشو سپیډ ته 8 لکه ورکوي، ولی ته خو به 4 میلیونه ورکړي. په 4 میلیونو کې دې 15 لکه ماته راکړي چې واده وکړم، 2 میلیونه دې ورکړي د افغانستان غریبو خلکو ته. بنان تاسو باید پوه شئ چې څنګه د ټولنې د هر غړي نه استفاده وکړئ. دا تر ټولو مهمه مسله ده. داسې مه کوئ چې تاسو ټاپې ولګوئ چې بله ورځ یو نفر دی په ما نیوکه کړې چې ګوره ولي الله توصیف یې کړی چې ومې لیده ټولې ویډیوګانې خپلې په ولي الله جوړې دي. زه وایم ولی الله انټرټینر دی. زما خوښېږي په انټرټینمنټ کې. ما نه دي ویلي چې ولی الله ملا دی. زما خوښېږي ځکه ډېر مولوي سړی دی. نه، ما نه دي ویلي چې ولی الله سیاستمدار دی. نه، ما نه دی ویلي چې ولی الله څه شی ورته وایي مجرد دی، زه پرې خبر نه یم. سو یوازینی شی چې زه وایم انټرټینر دی. که تاسو په هندوستان کې سلمان خان لرئ، که تاسو په هندوستان کې شاهروخ خان لرئ، که چېرته تاسو په امریکا کې لیډي ګاګا لرئ، د انټرټینمنټ په برخه کې، د فلمونو په برخه کې، انټرټینمنټ زه نه پوهېږم پښتو کې ورته څه وایي، د سرګرمۍ په برخه کې. نو د تاسو په افغانستان کې د سرګرمۍ په برخه کې څوک دی؟ راته وښایي بل څوک شته؟ ننګرهاری مو چې دی په کومیټ کې دی، نور څوک لرئ په کومیټ کې؟ یو ابراهیم عابد مو لره، هغه هم لاړ دی بیچاره، نور لاړو، نور بوډا شو، مسافرۍ خرابه کړه. پس ته کومیډین ته هم ضرورت لري، ته انټرټینر ته هم ضرورت لري، ته سیاستمدار ته هم ضرورت لري، ته ملا ته هم ضرورت لري. هر هغه څه چې په یو شکل تا متحد کوی شي ته ورته ضرورت لري. نو چې چېرته کوم چا سره پوښتنه پیدا شوي چې زمونږ یوه برنامه په 2020 کال کې، او البته دا د 2020 کال برنامه ده، خو 2016 کال کې مونږ آهسته آهسته په دې باندې کار کوو. یوه برنامه دا ده چې مونږ په ټیک ټاک کې د سیاست خریمې لرې کو او داسې ځوانانو ته وخت ورکو چې دوی هم د خلکو زړه لاسته راوړی او هم د ولس اصلي دردونه تر خلکو انتقال کی. داسې نه چې یو دانه د ټیک ټاک لښتۍ ده، مثلا شراب چې دی د جمهوریت په وخت کې څکل، اوس د شرابو پیسې نه لري، هغه راشي تا ته وایي چې زه سیاستمدار یم. انشاءالله چې پوه شوي اوسئ. څو نور ملګري م راخلم، ټولو ته وخت ورکوم، ځکه وګورم چې که چېرته داسې نه شي چې کوم ملګری په تمه پاتې او بیا راته وایي چې زه دې روانه اخیستم. هر هغه ملګری چې مختلف نظر لري یا کوم بل څه وایي، زه یې راخلم، ورسره خبرې کوم، الله دې دوی راولي. یو ځل بیا هم وایم د کاري صاحب که چېرته کوم ملګری دغه شوی خفه شوی، زه ترېنه بخښنه غواړم. هم زموږ په نیت باندې باید پوه اوسئ. مهرباني جناب، الله مو راوله. جناب سادات صاحب، الله دې راوله، په خیر راغلی. سادات صاحب فکر کوم غږ دې زه نه لرم، نو مایک دې بند شو، پس زه به وخت ورکړم بل چاته. شفیق حماس افغان، زه نه پوهېږم څوک راواخلم، ملګري زښته ډېر دي، زه به وصال ورور راواخلم، د دوی سره به مو غږېږم. د انجونو په نمایندګۍ به یو ته وخت ورکو ځکه بل څوک نه لرو. استاد وصال ستړی مه شئ، الله دې راوله. ډاکټر صاحب محترم، سلامونه، جوړ په خیر، بعد له ډېره وخته.
اورم ده خو زه لږ مصروفه یم او یا مثلا نه یې وخت ډېر چې سړی وغږېږي یا موضوعات را سره نه وي چې زه خبرې پرې وکړم وایم راځه ډاکټر صاحب واوره دا کافي او دا د ژوند فورمول خو زما همدا دی چې زه 2 اورم یوه کومه ځکه د الله تعالی 2 غوږونه را کړي یوه خوله یې را کړې نو د هغه ویش صحیح ده. نو په هر حال دا زما ټولو ته دا مشوره هم همدا ده چې لږې خبرې کوئ ډېر اورئ دکې حکمت ده. نو ډاکټر صاحب مخکې د کاموال صاحب سره مجلس کوو هغه مې اورېده کاموال صاحب سره خو د تقریبا یو 20 ورځې مخکې ما ولیدل او ماشاءالله دومره فعال او تکړه سړی دی پاچا صاحب چې مونږ لیډز ته لاړو او ما داسې تصادفي ټلیفون ورته وکړم مونږ خو لیډز ته راغلي یو نو ویلې وای چې تلای خو نشئ مانه او خامخا وایي حجرې ته راشئ ډوډۍ چای وخورئ موږ سره بیا به لاړ شئ. نو ما ورته چې نه دلته یو رسټورانټ کې موږ ناست یو که راتلی شئ نو ما ښه خبره ده او که نشئ راتلی او په همغه ورځ باندې اتڼ هم کړی دا د همغې ورځې کیسه ده. نو موږ ته یې هم ویلې چې زه لاړم واده ووایي دعوت وم هلته مې اتڼ وکړ او بېرته راغلم. نو یعنې د پاچا صاحب په اړه مې دا خبره کوله چې یعنې واقعا یو تکړه او ډېر داسې برجسته انسان ده او خپل بچیان هم ښه روزلي دي او دی په خپله هم یو ملي فکر لري نو زما باندې ګران دی په دې مسله باندې. نو زه بالکل هغه کوم کسان چې ته یادوې چې باید سپورټ شي ملاتړ وشي هغه خلکو حقیقت کې هم د سپورټ او ملاتړ حق جوړیږي چې د هغوی زړونه پاک دي ډاکټر صاحب هغوی د پردې تر شا نورې کیسې او ډرامې او دا شیونه مخته نه وړي هغوی وطن ته خپل ولس ته خپلو خلکو ته صادقه دي. نو دغسې خلک صحیح دي دا همدغه ساده او عام فهمه مسایل دوی مخې ته راوړي او خلکو سره ولس سره شریکوي دا بهتره دي. ګنې دا ټیک ټاکي لانجې او جنجالونو کې یو وخت زه هم ښکېل شوی وم متاسفانه فلانکی دا وایي او بستانکی دا وایي او بیا به ډېرې کیسې بیا ملګرو ما ته ټلیفون وکړه چې یاره دغه مسایلو نه تېر شه ته هم دغه ادبیاتو ورزش او دغه شیانو سره واوسم دا درته بهتره دي هسې ولې خپل فامیل او دا خلکو باندې کنځې. نو بیا ما والا ډاکټر صاحب دا شیان ترک مې کړل پرې مې ښودل خو په کاموال صاحب یو تاوان را رسولی د ټیمو له امله چې ټیمو ته دومره کمپاین وکړه پاچا صاحب چې هغه ما هم یو لینک په خپل ټیک ټاک باندې شیر کړ هغه زما د ټیک ټاک یو اکاونټ تقریبا یو څه فالورز هم لرل هغه پکې وروره بیخي لاړو ختم شو غلط لینک به دې شیر کړی. مننه استاد جان کلن کوم عمومي نظر هم لرئ 40 ثانیې وخت درکوم. ډېر کم وخت راکړه په هر والا دغه یوه موضوع چې ته پې بحث کوې دا د سني او د شیعه په تړاو باندې زه غواړم په دغه اړه لنډه خبره وکړم. دا ډېره ښه موضوع دې راخیستې ډاکټر صاحب او دا ډېره مهمه مسله ده چې زمونږ خلک باید لږ تر لږه نور له دغسې مسایلو نه باید پند واخلي له دغسې مسایلو نه باید تیر شي. وروره ټول مسلمانان یو پیغمبر مو یو دی قرآن مو یو دی خدای مو یو ده صحیح ده. نو په دې کې نورې لارې او لختي او دا شیونه ویستل زه فکر کوم دا صحیح خبره نه ده دا درسته نه ده. بس خپل رب ته سجده کوو او زمونږ پیغمبر سره هم چې کومه لاره طریقه موږ ته ښودلې ده په هغه باید روان واوسو. نورې چې وروره ته دا یو زه هغه یم دا پنجپیری ده او دا سني ده او دا شیعه ده زه فکر کوم دغه مسایل په دین کې ځایږي هم نه او دا چې چا را جوړ کړي دي دا د مسلمانانو د بې اتفاقۍ لپاره رامنځته کړي او را جوړ کړي دي. نو دغه بحث زه فکر کوم ته ډېر ښه لګیا او خلکو ته یې ښه واضح کوي او دا په خلکو باندې تاثیر او اغېز هم لري او زه فکر کوم ځینې خلک لا هم په دې موضوع کې ډېر افراطي دي ډاکټر صاحب. هغه افراطیت وجه دا ده چې دغه موضوع خلکو ته ډېره غلطه تشریح شوې ده او دا متاسفانه زمونږ ملایانو دغه موضوع د خلکو ته په متنفر ډول باندې ډېر په غلطه طریقه باندې د خلکو ذهن ته پیچکاري کړي. نو دا اسانه نه ده چې ته د خلکو د ذهن نه دغه شیان یو دم سره راوباسي یا د خلکو ذهن یو دم سره تغییر کړي. نو دا به په تدریج سره انشاءالله دغه کوم طریقه او کوم بحثونه چې تا شروع کړي دا به انشاءالله په رو سره د خلکو ذهن خلاصیږي او پراخیږي به. او زما غوښتنه هم دا ده چې یاره د ډاکټر صاحب کومې خبرې چې دا لږ په غور او په دقت سره واوري هغې نه وروسته خیر دی که بیا هم د دغه سړي په خبرو ستاسو یقین باور نه راتله لږ سرچ وکئ. نن سبا 21مه پیړۍ د اے آی ستاسو په لاس کې د ګوګل کتابونه ډېر شیان دي تاسو لاړ شئ لږ مطالعه وکئ انشاءالله چې ستاسو سر خلاصیږي. نو ډېر وخت نه نیسم ډاکټر صاحب ډېره مننه چې وخت دې راکړه کامیاب اوسئ. سلامت اوسئ الله دې اجر درکړي استاد ښه وخت ولرئ. اغلې یو ستړي مه شئ په خیر راغلی.
سلامونه او نیکې هیلې ډاکټر صاحب محترم ته ستا د لایف ټول لیدونکو ته ډاکټر صاحب دوی خبرې زه غواړم دا خاطر راپورته سوم. یو دا خبره ډاکټر صاحب چې لایک یا په سیاست کې داسې کسان شته چې یعنی دغه سیاست بيخي یعنی هغه سیاست نه بيخي رشخان جوړ شوی دا په دا اسپیشلی په دا ټیک ټاک کې یعنی به حد او به اندازه د توهین کېږي اند داسې یو ځای ته راغلی چې اوس دغه لایفان خلک هیڅ جدي نه نیسي. نو دا خبره ستا د دوه خلکو په باره کې لایک 100% کریکټ ده اما دا پردامنه نه ډاکټر صاحب چې ته جمع سودا وکړې ان دا وایي چې لایک هیڅوک په دا کې حقیقي مینه د وطن سره نه لري ان هیڅوک په حقیقت کې د وطن د پاره نه غږیږي. یو نو دلته ډیر خلک دي چې په حقیقت کې لایک پرشتیاګو په دا وطن دردیږي ان لایک د دا وطن د پاره پرشتیاګو دا خبره کوي لکه څوک and لکه زه خپل پرشتیاګو په وطن دردیږم څوک په مجرد د دې چې یو انسان وایي چې لکه زه هغې ته سلفش یا خودخوا انسان وایي او هر هغه انسان چې په مطلب میم زرما ټول زما وایي هغه انسان باندې په سیاست کې هیڅکله باور مه کوئ. سیاستمدار کلم چې ته غواړې د سایکیټري کارت نه وازمایې یو دقیقه غلی یو شی درته وایم دا زده کړه ځکه په آینده کې بیا داسې ونه وایي که چېرته ته غواړې یو سیاستمدار وازمایي چې دا خاین کیدی شي که نشي خاین کیدی ورته ووایه ورته یې مشره یوه چوکۍ د وزارت خالي ده څوک باید ورته ورشي که یې ووایي چې لکه زه یعنې چې اول زه ورځم دا خودخوا سړی ده دا د چوکۍ دپاره ملت اول ځان بیا جهان دقیقاً سو سیاست کې اوس د تا ته وایم It's not selfish. I respect myself. وبخښئ څنګه It's respecting yourself, your ideas, your ideology, your mindset. Yeah, and we call this selfishness too. So it's self-confidence. I don't think it's selfishness. I think it's self-confidence. دا په نظر په افغانستان کې د پاچاهۍ وړتیا څوک لري؟ د پاچاهۍ وړتیا ته زه موږ ګرده د آینده نسل مشران یو چې ته نه اوسې زه نه اوسم اول څوک ټاکي څوک چې ولس غواړي رای به وشي we believe in that. اوس راغلی اصلي خبرې ته ځکه درته وایم چې لکه زه دې چې وایي معامله خرابه ده سو کله چې تاسو وایئ چې په وطن باندې مین خلک ډیر زیات دي تاسو باید د هغه خلکو نوم واخلئ کوم چې تاسو په خپله نه یاست که شاهرخ خان ته څوک وایي چې تر ټولو ښه د فلم هلک څوک دی هغه وایي چې لکه زه ځکه چې د فلم هلک دی اما که چیرته یو پوه انسان ته وایي چې تر ټولو ښه استاد څوک دی او دا خپله مستادي نورو ته اولویت ورکوي او کوم انسان چې نورو ته اولویت ورکوي هغه انسان په اصل کې کولی شي چې ښه سیاسي رهبر اوسي. سو آی اګري ډاکټر صاحب یو بل خبره مننه چې دلته دا وصل رورک راغلی ده and he was saying that Shia Sunni like we're all one and په افغانستان کې باید دغه شیان د منځ ولاړ سي اما as a یو مسلمان ته خو باید ووایې چې like مثلا د یو مسلمان پر صفت you have to point out the stuff that like it goes against the Islamic belief, right? Which Shiagan away they're infallible to their mullah. اغلی اسما زه د مذاهبو او د دین د مقدساتو په اړه د هغه چا سره نه غږیږم چې د هغې ویډیوګانې د اسلامي اخلاقو نه خارج دي د هغې پروفایل د اسلامي اخلاقو نه خارج دی زه د هغې د خاطره بخښنه غواړم زه فکر کوم اسلامي مسایل که زه کومې خورکۍ سره پیباس کوم داسې یو چا سره پیباس کوم چې هغه د اقل د قرآن دوه درې آیاته وشي لوستی او یا عمل وکړي No, hold on. Ariana Said ته ووایم چې Ariana Said نارم But like nobody is perfect. You're judging. No. You're being judgmental right now. You can't judge me just because of this or that. All I'm saying, okay, there's Islam there is a major sin and there's a kuchnai sin, right? When you do shirk, the shirk na Musliman, there's an ayah in Quran Sharif, like once you do shirk, you're done. You're not Musliman anymore. So what I'm telling you is, okay, tam gunahgari, zam gunahgar as a Musliman, we're all gunahgaran. Tada yo Musliman pesifat tanashikole mataway like, oh Asma, this and that you're doing wrong. Then I can point out a lot of things that نه اغلی اسما زما عرض دا دی چې د مذاهبو په مسله کې دا چې ته ماته وایي چې د هغو کارونه غیر اسلامي دي زه به دا پوښتنه د مفتیانو شیعه شرک نه کوي زه په دې اړه تا سره نه غږېږم ما ورته ویلې زه د شیعو د شرک اړوند د علماو سره غږېږم د اریانا سید سره نه Who's Ariana Said?
زه ستا ویډیوګانې د اریانا سید نه ډېرې لوکس ګورم. دا اوس یې درته وښایم په بل موبایل کې چې شی چې یا مهرباني زه فکر کوم چې وای نه خایم بهتره ده ځکه زما پلیټفارم باید هغې شیان ته نه یا ما کور دی ودان. دا خبره ولې کوم زه معمولا کستن دغه کوم خلک چې د ټیک ټاک خریمې دي دوی راخلم. ولې زه دوی ته د ټیک ټاک خریمې وایم؟ ځکه د دوی هدف دا نه دی چې د افغانستان ملت سره یو ځای کړي. د دوی هدف دا دی چې په هره بیه یې باید مشهوره شي. سو زه تاسو ته شهرت درکوم، زړه مو جمع، زه مو د خپل لایف نه محروموم، همیشه مو راپورته کوم. اما کوم شکل شهرت چې تاسو غواړئ هسې شهرت نه درکوم. پرون ما د دغې اغلې خریمې لایف لیده. په هغې کې نفیسه یوه ډېره ښه جنۍ ده، دننه په افغانستان کې اوسېږي، یوه باعزته جنۍ ده. زه د اغلې نفیسې یو تار ویښته د ټیک ټاک په ټولو خریمو نه ورکوم ځکه باحجابه ده. زه د شخصیت پوره دفاع نه کوم د اغلې نفیسې ځکه والله عالم په دې ټیک ټاک کې لکه څنګه چې تاسو باور د لاسه ورکړی ما هم د لاسه ورکړی. اما که زه د ټیک ټاک د خریمو سره مقایسه کم د هغې یو تار ویښته په ټول ټیک ټاک خریمو نه ورکوم. سو هغه د دې په لایف کې ناسته ده او دوی د جمهوریت ببولالې شروع کړي او یو څو بېعقله مجردان چې په کلي کې هم څوک ښځه نه ورکوي د دوی لایف ته ناست دي او دوم پکې خپل نظریات غورځوي او نفیسې ته توهین کیږي فقط د دې د خاطره چې د خپل نظر خاونده ده او د دوی د جمهوریت په نوم سیاسي ډرامې سره بلې نه کوي. سو دا کار مې ځکه وکړه اغلې ته مې ځکه راواخیستې چې موږ افغانان یو او زه اغلې نفیسې ته د یوې افغاني باتورې جنۍ په شکل ګورم. پس که تاسو فکر کوئ هغې ته توهین کوئ شئ تاسو ته به توهین کیږي او زه د خپل عام ولس غچ چاته نه پرېږدم. هغه که د ټیک ټاک خریمه یې کوي لښته یي دغسې غچ اخلم.